د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. څوک چې به په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري، ټولو ته درناوی. ملګرو، نن به در سره په یو دوه موضوع خبرې کوم. دا ما ځینې رسنیو کې واورېدل، بیا زه خپله کوم شی چې ما ته سوچ پرې وکړو او دغه پخوانی دغه باندې د پاکستان چې لکه مداخله کوله، په دې باندې مې چې نظر واچوم، زه په هغې باندې غواړم یو تبصره وکړم. خو موضوع داسې ده، وایي پاکستاني بې پیلوټه الوتکو د تحریک طالبان په مرکزونو بمباري کړې ده په افغانستان کې په ځینې منطقو باندې، او دا دې ته دوام ورکوي. دوهم، پنجابي آرمي یو ځل بیا د افغانستان خلاف امریکې ته اډې ورکوي. ځکه دې سره ما سره ویډیوګانې هم دي، دا ویډیوګانې سره زه به تاسو ته د پروګرام د لارې به خپروم او په هغې باندې به خبرې هم کوو. خو دا ویډیوګانې داسې دي، دا په اردو ژبه کې دي، خو ما ډېرې لنډې کړي دي، ځکه هغه لنډې په دي چې بیا زه خپله پرې خپله تبصره وکړم. فقط دا د یو ثبوت په دغه باندې تاسو سره خپروم چې ملګري پرې هغه خاص کر چې پښتونخوا او په جنوبي پښتونخوا کې اوسېږي او کراچۍ په دغه منطقو کې چې اوسېږي، چې هغوی پوه شي چې دا خبره حقیقت لري. نو د دې لپاره تاسو سره دغه ویډیو به هم شریکه کړم، بیا پرې زه خپله تبصره هم لرم. خو پاکستان یو ځل بیا غواړي چې یوه داسې لوبې ته دوام ورکړي چې طالبان ته خو به داسې نه ښکاره کوي، خو په غواړي چې په افغانستان کې داسې تروریستي ځینې نورې ډلې وپالي، یا القاعده یا نورې ډلې چې دي لکه د داعش او دغه نوم باندې یا تحریک طالبان، لکه د دوی هسې په نوم باندې به دا کوي چې امریکا دې ته وهڅوي چې راشي دوی ول خپل ته اډې ورکړي او دوی ډالر واخلي او دوی بیرته د ماغې لارې په افغانستان باندې بمونه وغورځوي د بې پیلوټه الوتکو د لارې. په دې کې به ډېر تاوان خپله زموږ پښتنو ته رسېږي، ځکه هغه د بې پیلوټه الوتکې خو صحیح نښې نشي سترلی، نو په دې کې به ډېر بې ګناه افغانان مري، خو پنجاب به خپل ډالر ګټي. زه اول تاسو ته دا یوه ویډیو لږه شان نشروم، بیا پرې زه خپلې تفصیل ته به دوام ورکوم. بیا یوه بله ویډیو هم راسره د هغه هم واورئ چې پاکستاني خپله هغه نجم سیټي وایي چې زمونږ بې پیلوټه الوتکې د تحریک طالبان هغه ځینې ځایونه چې دي، پټ ځایونه یا دغه مرکزونه چې په افغانستان کې دي، هغه بمباري کوي. هغه به ته د هغې د خولې هغه دغه کې مخاول ته د عمران په نوم باندې یو ژورنالیست دی پاکستاني، هغوی له دې خبرې واورئ، بیا پرې زه خپله تبصره کوم. نو دا ویډیو به تاسو سره زه اوس نشروم. محمद कुरैशी ने अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमलों के लिए अमेरिका को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर बातचीत की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा बिल्कुल जी बातचीत तो हुई है अमेरिका से, वो मांग भी रहे हैं कि हमें फ़िज़ाई हुदूद तो दो, यहाँ से हम गुजरें और जाके अटैक करें। अब इस पर कुछ अमेरिकन जनरल्स जो है उन्होंने अमेरिका को ये कहा है कि आप पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद से गुजर तो सकते हैं और जाके आप अटैक कर सकते हैं। ये मुश्किल बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं है। फैसला पहला जो है वो अमेरिका ने करना है कि क्या वो वहां पे अटैक करना चाहता है। दूसरा फैसला अगर उन्होंने करना है तो फिर पाकिस्तान की सरजमीन या पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करेंगे। दूसरा फैसला फिर पाकिस्तान को करना है कि क्या वो उनको जाने देगा या नहीं जाने देगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि बातचीत तो अमेरिका ने इसके बारे में की है, लेकिन हम फैसला करेंगे काबीना के इजलास के अंदर बैठ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। تاسو ته معلومه ده چې هغه فیصله ځکه دا ما دا ویډیو هم جوړه کړې، دا به هم سره واورئ. د هغې فیصله هم دا ده چې بس موږ له ډالر راکوئ او تاسو چې افغانستان کې هر ځای په نښه کوئ، هغه کولی شئ چې په نښه کړئ. هغه واضح دغه ده، د هغې هغه مسله کوم ځای کې ده، په هغې ما وروسته بیا خبرې به هم زه کوم. خو دا ویډیو لږه وګورئ چې دا تاسو ته په ثبوت باندې ورسېږي چې دوی لکه په خپله ښکاره څه وایي او په پټ شا باندې په پټه باندې بیا امریکې سره څه تړونونه دوی لاسلیک کوي. डॉक्टर जमाल साहब खड़े हैं, आपको तफसील से बता, हमारे फाटा में पख्तूनों के जनाजों पे ड्रोन अटैक्स हुए। لومبه د پاکستان تګلاره دا و چې امریکای ته به ویل تاسو ډرون حمله کوي، مونږ به اعتراضونه کوو. پاکستان د تیرو 13 کالو راهیسې د امریکای په امداد روان دی. کله چې روس افغانستان ته لاړو نو په بیلیونونو ډالر پاکستان ته لاړل. زما په خیال خو پاکستان د امریکای په مرستو ژوندی دی. ورونو بس دا لکه دې خاطر مې سره دا ځکه نشر کړه چې دوی په ښکاره باندې همیشه یوه خبره کوي د میډیا د لارې، د خپلو رسنیو د لارې، په هغې باندې د افغانستان افغانان او خاص کر د پښتونخوا پښتانه او هغې کې زیاتره ګلخانان هغه په دې دوکه کوي، هغه چې دا څه ورته دا میډیا وایي او د پنجاب نصاب ورته څه لیکلي، په هغې باندې یقین کوي. نور چې ورته پښتانه هر څه وایي بس په ما خبرو باندې یقین وي. ګوره اوس دا بیا دوی داسې یو پالیسي نه کار اخلي چې په افغانستان کې به لاس وهنه هم کوي،
خپل هغه نور د طالبانو په ضد باندې به نور ګروپونه پالي القاعده په نوم باندې چې دا کوم دوی دا کوم پروجیکټ یا پروژه روانه کړې ده د دوی سره به مرسته کوي چې دغه ځای کې ورانکاري وکړي او امریکا په دې باندې وډاري ان که تاسو دا ختم نه کړئ د اپراتون کې به تاسو ته یو ډیر لوی مشکل جوړ کړي. نو د په خاطر باندې به دوی د امریکا ته ډی ورکړي دا به څخه به ډالر اخلي او ورانکاري به په افغانستان کې افغانستان پرمختګ لاري به ټولې بندي او افغانان به په مشکل کې اچي. خو زه دغه بل ویډیو چې نجم سیټي چې کړی دا چې دی ویل چې پاکستان چې دی ځنې ډرون اټیک یا ځنې بي پلوټ الوتکې د ځنې پاسيږي او تحریک طالبان بمباروي هغه ویډیو تاسو واورئ. لا زه به په منځ کې ودرو مزه خپل به خبرې کوم. चाहे तो आपका ख्याल है इमरान खान के पीछे लोग खड़े होंगे? नो, इमरान खान के पीछे नहीं खड़े होंगे. पंजाबी किसी और के पीछे खड़े होंगे, सिंधी किसी और के पीछे खड़े होंगे और पश्तून जो आधे जो है वो पंजाबी और सिंधियों के पीछे खड़े हो जाएंगे. دا یو خبره ډیره جالبه ده. دی ویل چې که اوس هم لکه انتخابات کیږي نو تاسو فکر کوئ چې خلک به عمران خان ته ووټ ورکړي؟ وایي بالکل نه. خلک به وایي دغه د پاکستان خلک به پنجابیان به پنجابي ته ووټ ورکوي، سیندیان به سیندي ته ووټ ورکوي. خو یو ګل خان چې دی نه پښتون ګل خان دا به نیم په سیندي پسې ځي نیم به په پنجابي پسې ځي. خپله دغه وایي دا به باندې زه دا ځای بیا اورم او ډېر لږ خلک به ځینې به ملایانو ته ووټ ورکړي او ډېر لږ به پکې نېشنلستانو ته ووټ ورکړي. دا یوه ورځ دا ډېر جالبه دی. تاسو ما داسې ولزما خپل هم ډېر خوښ شو مخکې چې دا کله या आपने नेशनलिस्ट आज अब रुख बदलना चाहे तो आपका ख्याल है इमरान खान के पीछे लोग खड़े होंगे? नो, इमरान खान के पीछे नहीं खड़े होंगे. पंजाबी किसी और के पीछे खड़े होंगे, सिंधी किसी और के पीछे खड़े होंगे और पश्तून जो आधे जो है वो पंजाबी और सिंधियों के पीछे खड़े हो जाएंगे या अपने नेशनलिस्ट या रिलीजियस पार्टीज के पीछे खड़े हो जाएंगे. तो एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ आज आपने खबर नहीं पढ़ी, छोटी सी खबर थी, वो बड़ी होने नहीं देते खबर कि कोई ड्रोन स्ट्राइक्स लग रही हैं तालिबान के ऊपर. टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान के ऊपर चुन चुन के हर एक 15-20 दिन महीने के बाद एक ठा करके ड्रोन स्ट्राइक आती है. अरे भाई ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? ये टारगेटिंग जो हो रही है टीटीपी की, ये कौन कर रहा है? ये टीटीए तो नहीं कर रही ना, ये अलकायदा तो नहीं कर रहा ना, ये ड्रोन्स अमेरिकन तो नहीं कर रहे क्योंकि अमेरिकन तो इनको तो नहीं, वो तो उधर करना चाहते थे. उनको तो टीटीपी के साथ इश्यू नहीं था ना, उनको तो दूसरे साथ टीटीए के साथ इश्यू था. तो अब ये ड्रोन जो है ये टीटीपी के ऊपर कौन मार रहा है? अभी एक उनका एक लीडर मारा गया है टीटीपी का. तो ये लग मुझे ऐसे रहा है कि ये अब थोड़ी बहुत काइनेटिक एक्टिविटी हमारी तरफ से अक्रॉस द होराइजन ये होगी ताकि उनको कमजोर किया जाए, मारा जाए और उनको वीकन किया जाए. ونو دا خپل یو پروژه ده. دا خپل دا د سیوس د بیم ویل دا غواړي چې په افغانستان کې ان د پښتنو په خاور کې مداخله وکړي، افغانستان کې مداخله وکړي. دغه د پښتنو په منطقه لکه خاص کر قبایل او دغه منطقې چې ټولې د پښتنو خاور ده په دوی کې د خپل مداخله ته دغه شانته دوام ورکړي. نو دا ځکه اوس د خبره وکړه چې اوس دا کوم ډرون حمله کیږي لکه دا وای امریکا نه کوي بل څوک نه کوي، خاص کر په تحریک طالبان باندې چې کیږي دا د پنجابي آرمي لخوا کیږي. لکه دغه مخکې په هغه باندې خو خبرې کوم چې د ولې پنجابي آرمي هم ځکه دا خو ډېر پروګرامونه وشو کې ما دا خبره تشریح کړې دا واضح کړې دا خو خیر کړه کله به ته ویو که نور مرګري راځي او زموږ پروګرام کله ګوري چې هغه ته پکې به جوته باندې دا خبره خو تاسو واورېدل نه دغه تحریک طالبان باندې د پاکستان دغه بي پلوټ الوتکو دا کومې حملې چې دي دا پیل شوې دي او دا روان دي. دا غواړي چې وای منګه اول به دغه طالبان تحریک طالبان څخه تدان نه خو د پښتونخوا طالبان به ورته وي دا کمزوري کو او دوبره کمزوري کو چې به دا خبرو ته حاضر شي. دا خپل هم د آی اس آی پروژه ده ځکه دي کې په غزنی د سیدی چې سید هغه خو مخلص خلکو په وخت چې کله دوی په افغانستان ته په افغانستان خلاف باندې دوی اډي ورکړي امریکای ته. نو دي کې زموږ ډیر مخلص پښتانه او هغه خپل ایمانی جذبه او د پښتنو په احساس په خاطر باندې هغه راپاتېدل د خپل طالبانو نه طرفداري کوله. هغه خو مخلص خلکو به ځنې د سیو چې دوی خپل د آی اس آی خلکو په کې ورګټ کړل چې دا پښتنو نوم بدنامه کړی او د سیو دغه وکی چې به دوی هغه کې به اتفاقیم پکې راولي نه څه پروژې خو پکې دوی دي. نو زه لکه دې ته اوس د دې نور خبرو ته دوام ورکوم به پیلګه تفسیر کوو لګل ځکه. और फिर अगर उनको कोई मौका देना है टू सरेंडर, उनको सॉफन अप करके तो सरेंडर करवाया जाए. मगर मैं ये समझता हूं कि सरेंडर वो नहीं करेंगे. एक आध फैमिली आ जाएगी और वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगे. सरेंडर वो नहीं करेंगे
ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, हम एक ग्रुप से बात कर रहे हैं। लगी साहब, आप ये बात ये है रजा के ये अमेरिका आपसे कह रहा है कि हमें कॉरिडोर दें। अब ये तस्लीम भी किया है जनरल मैली ने, या जो भी वो साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि वी आर इन टॉक्स विद पाकिस्तान। ब्लिंकन ने भी कहा है। ګوره د بیا دا خبره وکړه کنه چې خپل د امریکای خلکو زمنګ نه دغه اډي د اډو غوښتنه کړې ده چې دوی دغه ځای نه خپل دغه به پلوټ الوتکي او د نور الوتکي چې به پاتسي او په افغانستان باندې بمباري وکړي، حمله پی وکړي. نو د دې په باره کې وای خپل هم لکه خبري روان دي. زه به دا نور کېدم به تفصیل په اخر کې پلان باندې کوم به خبري پای ته ورسېږي. about a highway over the horizon highway. ये भी कहा हमें पहले भी मिला था, अब फिर मांग रहे हैं हम। वो क्या करने मांग रहे हैं? क्या करेंगे होराइजन लेके? किसके खिलाफ जाएंगे वहां ड्रोन्स मारने? आपका क्या ख्याल है? वो अलकायदा को टारगेट करेंगे, वो आईएस को टारगेट करेंगे, तालिबान को ना करें, मगर वो ये ग्रुप्स को टारगेट करेंगे। तो आपका ورته په ځکه چې یو خبره کومه ګوره دا القاعده چې دا او د غنوري پروژې چې د خپل د پنجاب د اس آی پروژې دی په افغانستان کې اوس هغه سره دوی مرستې کوي د خاطر کوي چې دغه د دوی او په دوی باندې امریکا وډاري او هغه راشي او دوی ردته اډي ورکی او دوی د هغه سر باندې ډالر واخلي او دغه ځای به د افغانستان د خرابولو پروژې ته دوام ورکړي. ځکه دوی اصلا نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، ځکه د پنجابي کوم ارمي چې دا پښتانه په مخ باندې لار نشي، البته امنیت نه سول نه، ځکه چې په یو هیواد کې سول او امنیت نه هغه هیواد پرمختګ نشي کولای. نو دې لپاره دوی لکه دغه کوشش کوي چې ځکه امریکا په دې ډاري او دوی هغه ته سپورټ کوي، لکه دغه داعش دی یا القاعده ده، دغه تحریک طالبان ځنې هغه چې کړي چې دي چې د آیس آی لو سره دي، نو هغه هم پکې شته دي، هغه د دوی کسان خپل کسان دي او کله چې ځنې په سنورم جوړ کی نو زه به دا خبره پرېدم چې نورم دوام وکړي. क्या ख्याल है? वो ग्रुप चुप करके बैठेंगे, वो तालिबान के ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो तालिबान को कहेंगे कि आप बैठ गए हैं, आप लेट गए हैं, और अवाम को इकट्ठा करेंगे, तालिबान के ऊपर हमला करेंगे। वो दे विल ट्राई टू सीज काबुल फ्रॉम द तालिबान। तालिबान के 3/4 लोग टूट जाएंगे फ्रॉम दी ये जो तालिबान 2.0 की तरफ जो बढ़ना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा? स्टेट कोलैप्स, सिविल वॉर अमंग्स्ट देमसेल्व्स। ये नॉर्दर्न नेशनलिस्ट नहीं होगा, ये amongst the Taliban and the other terrorist forces. ها زه اوس په دې باندې څو خبرې وکم، ځکه دې به دا ویل چې کله دغه القاعده او داعش لکه دغه قوت پیدا شي او لکه دی به د سکی چې امریکا ته به منګ اډي ورکړي دي نه دوی پاتېږي په هغه باندې بمباري کوي، چې کله په هغه باندې بمباري کوي هغه کې به ځنې د طالبان چې دي هغه هم سرسخت طالبان دوی یاد کړي چې هغه به د وهڅیږي چې القاعده او دغه سره یو ځای شي د تحریک طالبان یا داعش سره، او د دې سره به دوی په خپل مینه کې په جنگ اخته شي، یو کورنۍ جګړه بالته پیل شي او خپل مینه کې بس رنه خطرې طالبان هم خپل مینه کې ونه خري او دغه شانته په دی واغ سیول ورته وي چې داخلي جنگونو کې به دوی به الته دغه شي اخته شي. نو دا د دوی خپل یو پالیسی ده، دوی په مخ کې باندې به خو څنګه طالبان ته بکار ده چې د پنجاب سره خپل دغه لار جدا کی او کوشش دا وکړي چې دغه ځای کې دا کم طالبان چې دي لکه څنګه چې هغه دغه لوبي تل د دوام ورکړي هغه ته به سپورټ کوي، خو دوی دا سپورټ کړ خپل امریکا هغه د سیو هغه مخ کې چې یو څو ورځې یو 3 ورځې کېږي البته دوی سېنټران هغه ناسو هغه غزنې شي نه لري کړی په هغه کې دا هغه ویلي مو چې د طالبان زمنګ سره همکاري وکړي او د پاکستان سره ونه درېږي، دا غي مقصد دا او زمنګ د پاره لکه دا چې هغه نور زمنګ څه مقصدونه دي هغه سره ودرېږي. مونږ کولای شو چې بشري مرستې او ځنې د دې د لارې به دوی سره لکه کومک موږ د پیژنګلو امکانات هم شته، خو په کار دا دی چې ځکه چې پاکستان نه طالبان خپل لار جدا کی فاصله ور سره ونیسي، ځکه چې دا د سیده چې د ویز کله اچاته په دغه کې صاف نه دي، دوی صرف د خپل اقتصاد لپاره جګړې په مخ باندې وړي پنجاب، ځکه چې تاسو همیشه دا وایم چې واک د پنجابي دی، پاکستان هم دا کوم نوم چې لري دا مقصد دی چې نه د پنجابي حاکمیت او دغه نور قومونو محکومیت. نو نور خلک سره په پالیسی کې یو ځای نه پالیسی چې جوړیږي، پښتون ته خبر نه، بلوچ ته خبر نه، سندي ته خبر نه، خو بس پالیسی چې هغه جوړ کړه بس ماغه به پالیسی ده ماغه مخ کې وړي دي کې نور قومونه په کې لکه واک
نه لرلی شي او نه پکې لري ځکه چې هلته ما پالیسي چې کوم دی جوړیږي هغه هلته نشته دی او کوم یو ویم هغه صرف خپل چوکۍ یا کرسي هلته ساتي او خپل هغه شخصي لکه مفادات ګوري ګټې ګوري نه د پښتون ولس یا د قوم. نو دا خو دغه مسله و ما ځکه دا غوښتل چې زه به کې دا به ویم چې باید دغه چې دي طالبان د پاکستانی یا د پنجابي اسټابلیشمنټ یا آرمي څخه خپل لار جدا کی او کوشش دا وکړي چې دویم لکه کده سي ګروپونه پیدا کولای شي چې دا غوي په مقابل کې راپاتې ځکه دوی خو دی په خلاف وصلات د واډیم ورکي پاکستان کې امریکا ته دویم باید دا د سیورو به جوړه کی کولای شي چې دا غوي خلاف هم دوی د سي ګروپونه پیدا کی وی هڅې د سي بهراني قوتونه پیدا کی دا غوي نمرستي واخلي او د دوی خلاف استعمال کی تر څو پورې چې پاټک باندې د امارت جنډا یا د لوی افغانستان جنډا ونه لګول شي دغه جګړونه پښتانه ځان نشي خلاصولی د دوام نشي د خاص کر د پښتون وینه به بهیږي پښتون به په مشکل کې لکه په خپل خاوره به بیواکي واګ به د بل چا پلاس کی جبه به د بل چا پلاس کی نو د دې د خلاصون لپاره پکار دی چې پښتانه سره یو لاشي یوالي وکړي او د پنجاب په دغه شیطانیت باندې ځان کوی کړي او د سی پالیسیګانې جوړي کی چې د افغانانو په ګټه باندې د لر او بر د پښتنو په ګټه باندې او دا د پښتونخوا او د جنوبي پښتونخوا هم باید دغه پښتانه د پنجاب په دغه چارونو باندې نور پوه شي. نو دته ځنې مرګورو ځنې څرګندونې کړي زه په هغې لنډ غوندې ځنې به ولولم او بس نو بیا به نو د الله په اماني اخلم خو دا زلمي ورور بیا سلام را لېږلی نړۍ من وروره عنایت چشتي سواتي ورور سلامونه را لېږلي دي او سلطان شیراني ورور دغه کومېنټ د پاکستان بخه ژوند د افغانستان په بربادۍ باندې ولاړه ده بالکل وروره انتا هغه سید نخ مینځ ویشتو همدغه شانته او دوی دغه پالیسي دوام ورکوي او همدغه جګړې دلته راوړي دوی پکې ګټه کوي ډالر اخلي او قرباني کیږي پکې لر او بر خاص کر پښتانه وروسته پاتې کیږي اقتصادي د منځه ځي او بس دا خو دغه مشکل دی دا لرو د ذبیح الله شریفي ورور لیکلي دي زنده باد امارت اسلامي افغانستان ورو موږ مرته زنده باد ویو دې کې څه مشکل نشته خو مشکل دا دی چې د طالبانو ګټه چې دا هغې کې یوازې طالبان دي خو په نقصان کې بیا ټول پښتانه شریک کیږي ځکه اوس که دوی بیا شکست کړي بیا به داسې یو قدرت یا اقلیتونه هلته راځي چې د پښتنو به بیا واک نه وي ځکه هغه به د بل چا په زور باندې راځي او د بل چا چې په زور باندې راشي هغې به په حکومت باندې لکه د پخوا غوندې حاکم کېږي بیا به پښتنو ته ډېر ضرر وي خو پښتانه کش کې طالبان هم په دې پوه شي موږ په دې پوهېږو چې د طالبانو په نقصان کې د ټول پښتون اوس بیا نقصان دی او په ګټه کې یوازې طالبان په خپلو کې شریک دي نو دا زنده باد موږ مرته ویو الله دې وکړي چې په سیاستونو باندې پوه شي خاده عنایت چشتي ورو یو شی رالیږو تاسو ته یو خواست دی چې په څه موضوع هم پروګرام کوئ په ډاډه زړې کوئ کمیټونو کولو باندې غوسه کېږئ مه مننه وره نه زه غوسه کېږم نه هغه زما داسې دی مقصد دی چې هغه نفر بېرته زه که وکولی شم چې پوه کړم که نه چې که وکولی شم چې هغه زه پوه کړم او هغه نو دې په خاطر باندې کله کله پکې بیا راشي خیر هغه زما هغه که نه لکه هغه ځینې هغه زما طبي هغه نیچر داسې دی چې کله کله زما اواز لږ جګ ځي اوس به ډېر کوشش کوم ټیټي هغه طبي داسې دی مننه ستا دغه د مشورې نه ډېر زیات نو نور ورونو سلامونه را لېږلي هغه د ټولو څخه یوه نړۍ مننه خاص کر هر رول چې دلته خپلې څرګندونې موږ ته کوي د هغې څخه نړۍ مننه کوم یو چې نورو ملګرو ته لیږي د هغې څخه مننه ځکه دا پروګرام موږ خپل هم د پښتنو په خاطر کوو چې کوشش وکړو چې پښتانه یووالي ته راوبلو او لکه دغه دی ځکه خاص کر پښتانه یو ځکه کله په دې سوشل میډیا یا ټیک ټاک او دغه نورې ځینې شیانو کې سړی وګوري د دوی هیروګان چې دي لکه د دیني وي کول هغه کنځلماران دي او دوی انټرټین کېږي نو دغه د کنځلو نه ځکه که ځینې وخت سړی خفه هم شي چې هغه اصلي موضوع ته نه راځي چې ځان پوه کړي هغه څه چې اوري هغه هم ځان نه ګناهګاروي ځکه کنځلې اورېدل هم ګناه ده او کول هم ګناه ده خو دوی ځي بس هماغې ته ناست وي هغې بس همدغه دوی دپاره هغه انټرټینمنټ دغه چې دی وسیله هغه هم دغه د کنځلې دي دا اورېدل او هغه څوک چې کوي هغه کول دي او دغه نوي کول ته خاص کر هغه چې تاسو کله خپله تاسو به هم لیدلي نو د دغه شي ته باید دوی راووځي نو دغه یو مشکل شته په پښتنو کې نو نور بس تاسو ټول څخه یو نړۍ مننه چې ما سره په یو ځای دا پروګرام ولیدو تر بله ویدو یا بل پروګرام پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ د الله جل جلاله په امان